د پلټنې یاد عملیات د خوست ښاروالۍ له لوري د تېرې کوس میاشتې راهیسې پیل شوي وو چې د خوست ښار شاوخوا سیمو څخه تقریبا 3 ټنه بې کیفیته په وخت تېر خوراکي او غیر خوراکي توکي او مشروبات راټول شوي وو او د رسنیو پر وړاندې وسوځول شول. د خوست ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر نسیم وایي چې د دوی پیل شوي اجراات اوس هم دوام لري. الحمدلله د تیر په څیر بیا هم د تیرې کوس میاشتې تقریبا 3 ټنه اکسپایر او تیر مواد ونیول شول او دغه دی چې د ښاروالۍ ریاست مدیر صاحبانو او ترڅنګ د میډیا په حضورداشت کې وسوځول شول. په تیر کې هم موږ تقریبا په 2 ورځو کې 9.5 ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد نیولې او سوځولې دي. ان شاء الله دا لړۍ به دوامداره وي. د خوست ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم مدیر دغه راز وویل چې په تیرو 2 ورځو کې 9.5 ټنه په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي او مشروبات راټول او سوځولي دي. د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي ورته عملیات په دوام ولري ترڅو په وخت د تیرو خوراکي توکو او مشروباتو د ضرورتونو څخه په امان کې پاتې شوي وو.